د بادشاه د بدنیتۍ کمی نشته، په بد نیت آزار واخیست خپل پلار، ځکه اوس د چا باور ور باندې نشي، هم بد نیت دی هم بد کول هم مکار، بل هیڅ لیدله نشي په دا مینځ کې، یا مغل منځه ورک یا پښتون خوار، او تر مغلو پښتانه په توره ښه دي، که په پوهه پښتانه وی څه هوښیار، که نفاق که اتفاق که جهل پوهه، د هر چا د خدای په لاس د هر چار، او افریدي مومند شینواري ګوره سکه، د مغلو لښکر پروت په ننګرهار، مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون دی، مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون دی، د عزت سره چې نه وي زیست روزګار، او همیشه به په جهان کې ژوندون نه وي، د خوشحال خټک به پاتې شي یادګار. د مورنو ژبو نن نړیواله ورځ ده، او په دې ورځ مخامخ د خوشحال بابا د مزار ته خوشحال بابا مزار ته راغلم، او د هغې د قبر مخامخ د هغې دا یو څو شعرونه دي تاسو ته ډالۍ وي، او په خپلو اخري شعرونو باندې چې کوم دی درنه اجازت غواړم چې څوک په کورسو مین وي څوک په پیسو مین وي، څوک په کورسو مین وي څوک په پیسو مین وي، زه په هغو مین یم چې په پښتو مین وي.